کله چې ظاهر او اس د تیارو له زندانه راوتل سهار شوی و، دوی شاته وکتل او ولیدل چې هغه پټه ماڼۍ له منځه تللې، خو د ځنګل له منځه یې لا هم عجیب یخ باد راچلېده. کلیوالو دوی ته په حیرانۍ کتل، ځکه چې ټول فکر کاوه چې اس به بیرته راونه ګرځي. یو بوډا سړی چې د کلي مشران بلل کېده د دوی لور ته ورغی او ویل: تاسې څنګه د ماڼۍ له تیارو څخه ژوندي راوتلی یاست؟ ظاهر یو دم چوپ شو. هغه نه پوهېده چې کلیوالو ته ټول حقیقت وایي او که نه. که دا راز ښکاره شي، امکان لري چې نور خلک هم د ماڼۍ د دروازې پیدا کولو هڅه وکړي. اس وویل: موږ باید حقیقت ووایو، که نه نو دا بلا به بیرته را پیدا شي. ظاهر ساه واخیسته او د کلي خلکو ته یې کیسه وکړه. دا یوازې یو پټه ماڼۍ نه وه. دا د تیارو زندان و. هغه خلک چې ورک شوي وو د دې تیارو برخه شوي وو. موږ یوازې د دې ځای رښتینی نوم وښود او تیاره یې ویجاړه کړه. خو زه ډاډه نه یم چې دا د تل لپاره له منځه تللی که نه. د کلیوالو پرېکړه. کلیوال حیران شول. ځینې وېرېدل، ځینې خفه وو، ځکه چې هغوی پوهېدل چې د دوی خپلوان په دې تیارو کې بند پاتې شوي وو. بوډا سړي سر وښوراوه او ویل: که دا بلا بیرته راشي نو زموږ راتلونکی نسل به هم ورک شي. موږ باید دا ځنګل پرېږدو. خو ځینو کلیوالو مخالفت وکړ: دا زموږ ټاټوبی دی. موږ باید خپله خاوره پرېږدو، بلکې باید د دې تیارو د بیا راتګ مخه ونیسو. د کلي خلک دوه ډلې شول. یوه ډله چې غوښتل کلي پرېږدي او بله ډله چې غوښتل دا بلا په خپله ختمه کړي. ظاهر د دوی ترمنځ ودرېد او ویل: زه یو حل لرم، وروستۍ ازموینه. ظاهر او اس د کلي یو شمېر زړور ځوانان راټول کړل او بیرته د ماڼۍ د دروازې ځای ته لاړل. کله چې دوی هلته ورسېدل، ټول ځنګل غلی و، هیڅ غږ نه و. ظاهر ځمکه وپلټله او ناڅاپه یو عجیب شی ولید. یو تور نښان چې د ماڼۍ د زوال وروسته پاتې و. دا د تیارو وروستی نښان دی. بوډا سړی چې ورسره راغلی و ژر وویل: که موږ دا نښان ختم نه کړو، تیاره بیرته راګرځي. د بلا وروستی برید. کله چې ظاهر لاس ور ناڅاپه د ځمکې لاندې څخه یو زوړ خرابه غږ راغی. تاسې فکر کوئ چې زه له منځه تللی یم؟ ناڅاپه تور دود راپورته شو. د ځنګل اسمان یې پوخ کړ. د تیارو ساتونکی چې دوی فکر کاوه ختم شوی، بیرته راپورته شو، خو دا ځل لام کوي. تاسې زما ځای ویجاړ کړ، خو زه اوس ستاسو کلي ته درځم. ظاهر پوه شو چې که دا بلا کلي ته لاړه شي نو ټول کلیوال به د دې تیارو برخه شي. هغه شاوخوا وکتل او یوازې یو لاره یې ولیده. هغه باید دا نښان د تل لپاره ختم کړي، د بلا پای. ظاهر ژر یو خنجر راواخیست او د نښان په منځ کې وه. ناڅاپه ځمکه ولړزېده، تیاره بیرته راوغورځېده. د تیارو ساتونکي چیغه کړه او ټول تور دود د نښان دننه لاړ. ظاهر شاته وکتل او ولیدل چې د تیارو ساتونکی ورو ورو د تل لپاره له منځه ځي. تاسې ماته ماتې راکړه، خو دا راز به هیڅکله ختم نشي. او بلا د تل لپاره ورک شوه. د کلي راتلونکی. بوډا سړي وویل: موږ باید دا راز د تل لپاره پټ وساتو، ترڅو هیڅوک دا تیاره بیا را ژوندی نه کړي. ظاهر او اس یو. کله چې دوی بیرته کلي ته راغلل، کلیوال خوشحال شول، ځکه چې پوه شول چې بلا بیرته نه راګرځي. بوډا ځینې کسان وو چې پوهېدل د تیارو راز څه و، خو د دوی تر شا د ځنګل د ونو ترمنځ یو کوچنی سیوری بیا ښکاره شو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.